أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة آيات نمبر 74 ثم بیا قصد سخش قلوبكم زرون استاسي من بعد ذلك فاسددينا فهي پس كالحجارة پشان دغټي او اشد قسوة او یا اشد قسوة زیاد سخت داغینا و انه یقینا من الحجارة زن دغټونا لما حغد يتفجر شرابيگی منه الانهار دا منه زن داغینا الانهار نهرونا و انه یقینا منها زن دغټونا لما حغد يشقق شوشلگی وچاو دی فیخرج فسراوزی منه داغين الماء او بو وانه يقينا من هذا دغنا لما هغدي يهبط شرار غړي دغه غټي من خشيه الله دير الله تعالی وما الله ندي الله بغافل بخبر عما ده سنه تعملون شتاسو کوي افتتمعون اياتاسو تملري تاسو توقع کوي ايؤمنو چې ایمان براوړي لکم پتا سي وقد تحقیق سکان و فريق يعدل منهم د دینه د دې يهودون يسمعون شاوریدل به کلام الله خبر د الله ثم به يحرفونه به بدلولغه من بعد پس ما عقلوه شخو به پوشو وهم يعلمون ديو پدې خو فویدو و اذا هل کله لقول الذين شملاو شدا کسان سامن شیمان راوړې قالوا ديو توي آمنا منهم ایمان راوړې و اذا هل کله خلاش جداش بعضهم زني الى بعض دزنو سرا یعنی دا یو بل سرا قالوا توي اتحدثونهم تاسو خبرداري ورکوي بما فاس فتح الله شاء الله کولا کلی علیکم پتاسو باندې ليحاجوکم دفاع دې جګړه وکي سره به پدې سره دا مؤمنان عند ربکم پنځ درب تاسو یعنی پورز د قیامت افلا تعقلون تاسو آیاتاسو نه پويږي اولا يعلمون دې معلومه نه د پته نشتا ان الله يقين الله تعالى يعلم فيه ما يسرون عشدي وفتوي وما يعلن عشدي وخار کوي ومنهم زن الذين دي يهودنا اميون اميان دي انفرلي لا يعلمون الكتاب نفوي بكتاب الا امانيه مگر ارزوگانی کوي تمناگانی کوي و انهم ندي الا يظنون مگر تش ګمان کوونکي دي فويل فسخرابت على هلاكت للذين دفعوا كسانوا يكتبون الكتاب شلك كتاب بايديهم فلا سنخفلوا ثم يقولون واي هذا دا من عند الله طرف د الله نه دي ليشتروا دفار دی شوالی به بدیث ثمن روپی قلینا لگا فویل الفس خرابی ده حلاکت لهم ندیر پارا مما سکتبت شلکلی ایدیهم لا سنو ندی وویل لهم او حلاکت مما سیکسبون شدیو کوي دیو کمایو گٹا کوي وقالوا البدی یهودو لن تمسنا النارو هیچ چره منگ نشی مسکولی اورو الا مگر ایاما معدوده پشمیر د یسو رزو قلوت و پیغمبر اتخذتم تاسو غسر عند الله فنیز دا اللہ دن سوادان فلی یخلف الله فس هیچ چره مخالفت نکی اللہ تعالی عهدو دوادی خفلی ام ایا تقولون تاسو آئی على الله فعلا تعالی ما غسلا تعلمون شتا سنفویگئی بلا ولنو منا چا کسب چ وکړه سیئتن بدی و احاط چراغیر کړو
بیدل خطیت گناون دو فولائک بزدع کس اصحاب النار وروالا دے اسیدن کے دور دے هم فی خالدون دیو پدی کی ہمیشہی والذین خلقا منشیمان نوڑ عمل الصالحات عملی کلے نیکو اولائک هم دا کسان اصحاب الجنہ جنت والا دی اسیدن کے دا جنتی هم فیہا خالدون دیو پدی کی ہمیشہی